په پاکستان کې یو غټ جومات و، هغې ته به د ماسخوتن ډېر خلک تلل. ناګنې یو سړی هغه جومات ته ورننوته، یوه سپینه توره یې داسې راوویسته اوچته یې کړه. وایي تاسو کې مسلمان څوک دی؟ یاره چا هم نه وایي چې زه مسلمان یم. یا لکه خو چې دې جومات ته راغلی خو مسلمان یې که نه. یاره چا بس اخره کې سب کې یو سړی پاس دی، هغه وایي یاره چې زه مسلمان یم. وایي راځه ما پسې. بار یې بوتلی دی، هلته په اونه پورې چې دی د جومات نه بهر په اونه پورې 2 ګاډان تړلي وو. دلې توره ورکوي، دا یو ګټ په دې توره لال که، بس دا لال کړی دی. بیا یې ده ته ویې ته دلته کې کښېنه، زه بیا دې جومات ته ورځم. چې دوباره ورغی بیا یې توره اوچته کړه، بل مسلمان ده کې څوک دی؟ یاره چې خلکو تورې ته وکتل او وینو ته یې وکتل، بس هغه پوړونو کې سرونه یې ورکړه خلکو. او یو پکې غلې غونده کې سر اوچت کوي، زمونږ دا مولا مسلمان دی. هغه ترپه کې جوړې کوي، قسم په خدای که زه مسلمان یم. خبره واورئ.